ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا د ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. کندهار کې د 40 جوړو ډلهیز ودونه ترسره شول. سلامونه درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. سیلاب د ثوابونو سیلاب روان کړی. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حاجي سید احمد سیلاب خیریه بنسټ له لوري نن یو ځل بیا په دغه ولایت کې د 40 جوړو ډلهیز ودونو پر یوه هوټل کې ترسره شول. د دغو مراسمو ټول مصارف د تل په څیر د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي سید احمد سیلاب په غاړه اخیستي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ودونو ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې کوي. سید احمد سیلاب پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د دغو 40 جوړو د ډلهیز واده په اړه ویلي دي چې د واده ټول مصارف سیلاب خیریه بنسټ پر غاړه اخیستي دي او په ډیر ښه شکل سره یې ورته مراسم هم نیولي دي. د معلوماتو له مخې د دې مراسمو میلمستیا ته د واده زلمیو د کورنۍ غړو او خپلوانو ترڅنګ ګڼ شمېر نور میلمانه هم راغوښتل شوي وو. په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ناوې او د واده د زلمي لپاره حتی موټرې هم د سیلاب خیریه بنسټ له لوري په بېلابېلو ګلانو رنګینې شوې وي او تر کوره یې ټولې جوړې د عام دود له مخې رسولې دي. دغو 40 جوړو څه وخت وړاندې د خپل ژوند انتخاب کړی و، خو د ولور نشتون یا هم د ډیر ولور د مراسمو د ترسره کولو د لګښت د نه لرلو له کبله یې ودونه له ځنډ سره مخ شوي وو. خو نن د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د یو لړ مراسمو په طرز کې ترسره شول. د واده زلمیان هم د خپلې بېوزلیو په اړه ویلي دي چې د ولور د نشتون ترڅنګ یې حتی د واده پروګرام د کولو توان هم نه درلود، چې له همدې امله یې پر سیلاب خیریه بنسټ غږ کړی دی چې تر څو یې د دوی ودونو مراسم ترسره کړي. د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي چې په شاملو 40 جوړو کې هیچا هم د واده کولو توان نه درلوده، چې له همدې کبله لاس په کار شوی دی او د دوی د ژوند د رنګینه کولو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی. د سیلاب خیریه بنسټ د دغې ډلهیزې واده پر موخه د هرې جوړې لپاره د دود له مخې بېلابېل کیکونه هم جوړ کړي وو چې د ولسي جرګې د وکیل له لوري پرې شوي دي. د ودونو د مراسمو پر مهال د دغو 40 جوړو زلمیانو او ناوېګانو د کورنیو غړو د سیلاب خیریه بنسټ څخه هم مننه کړې چې د دوی د بېوزلۍ او بېکسۍ غږ یې اورېدلی دی او دوی ودونه یې ترسره کړي. د یادولو وړ ده چې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب له ډېر وخت راهیسې د خپل خیریه بنسټ له لارې په کندهار او نورو سیمو کې د بېوزلو او یتیمانو ډلهیز ودونه کوي. ګرانو کتونکو، تاسې د حاجي صاحب سیلاب پورته کارونه څنګه ارزوئ او له نورو څه غوښتنه لرئ؟ خپلې غوښتنې او تبصرې مو په کمنټ کې شریکې کړئ او د نورو معلوماتو لپاره د مینه ټي وي چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو خدای پامان.